چې عوام دي دی به هغه دین کم سے کم ازده کوي، هغه دین کم سے کم ازده کوي چې هغه د بنیاد او د اصول سره تعلق ساتي او د هغه عباداتو سره چې هغه روزمره یا زمون په ژوند کې راځي، که روزانه نه شي زمون په ژوند کې راځي. لکه د عقیدې مسایل زده کول، بنیادي د عقیدې غټ غټ چې کوم مسایل دي دا زده کول، دا په هر مسلمان لازم دي. الله څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ستوي، اخرت ستوي، ملائکو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، دا غټ غټ مسلې دي، دا زده کول په هر چا لازم. مونږ منګه د اسلام رکن دی او روزانه کو فرض او نفل کم سے کم چې تعالی د مانځه طریقه درسي، کم سے کم چې تاسو د روزي مسائل معلومي، کم چې بنیادی مسائل دي، کم سے کم چې یو سړی زکات ورکوي مال ورسره دی چې دته د زکات بنیادی مسائل معلومي، د مور پلار سره ناسته پاسته د هغې آداب د هغې طریقې چې دا درته معلومي، د بچو سره د ژوند تېرولو طریقه، د بچو حقوق په مور پلار باندې، د مور پلار حقوق په بچو باندې چې دا خو کم سے کم معلومي، ښځې ته د خاوند حق، خاوند ته د ښځې حق چې دا خو دوی ته معلومي. کم سے کم یو مسلمانه کورنۍ څنګه وي، مسلمانه کورنۍ څنګه ژوند تېروي چې یو سړی مسلمان وي، ښځه مسلمانه ده، بچي مسلمانان دي، مور پلار مسلمانان دي، دوی په یو کور کې اوسي، دا ژوند به څنګه تېرېږي؟ د دې خو لازم څه اصول شته په شریعت کې، د دې دپاره څه مسلې مسایل بیان شوي دي، کم سے کم چې ما ورته خو هغه زده کړو. یو سړی مزدور دی، یو سړی مزدور دی، مزدوري کوي، کم سے کم چې دی هغه مسایل بنیادي معلوم کړي چې هغه د مزدورۍ سره تعلق ساتي، کومه مزدوري ته کولی شي، کومه نشي کولی، کم مال حلال دی کم حرام دی. یو سړی تاجر دی چې د معلوماتو کې چې تجارت کم حلال دی کم حرام دی. یو سړی ډاکټر دی، یو سړی انجینیر دی چې دی د خپل فن سره چې څه تعلق ساتي، کم سے کم چا خو یاد کړي کړي. موږ دا نه دي ویلي چاته چې یو سړي باندې هسې یره راشي بس او خوله پرې راماته شي چې خدای خو موږ ته وایي چې تاسو به دین بلکل داسې زده کوئ د الف نه د یا پورې چې کومه وړه مسله ده او غټه، دا د علماو کار دی، دا زه منم، دا د طلباو کار دی، دا د طالباتو کار دی. خو عام مسلمانان چې دي په دوی باندې د دین بنیادي مسایل زده کول هغه لازم دي. او د دین په بنیادي مسایلو کې یو دا خبره هغه ده چې موږ کم سے کم په دې مانځه خو پوهه یو که چې زه په مانځه کې څه ویم، زه په مانځه کې سوره فاتحه ویم، حتی په سوره فاتحه پوهېږي، یاره وایي سوره فاتحه خو موږ دغه وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. افسوس خبره ده یو سړی به ما ته دا وایي چې ته تپوس دا کې چې ته د سورې فاتحې ترجمه درځي او که نه یا ته به پوهېږي او که نه، ډېرو له سورې فاتحه ویل نه ورځي چې سورې فاتحه ویلی کېږي څنګه. نو موږ به څنګه پوه شو چې موږ له تلاوت د سورې فاتحې نه راځي، موږ ته به څه پته ولګي چې د اهدنا الصراط المستقیم د دې څه مطلب دی. مانځه کې ځکه خو زموږ په منځونو کې خوند نشته، ځکه چې موږ ودرېږو الله سبحانك اللهم وبحمدك وبس منډه ده الحمدلله رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. که چېرته موږ ته په معنی پوهېدې که نه د لمونځ به موږ له خوند راکولی. که تلاوت که د امام لنډولی نو موږ به خفه کېدی چې دی ولې دا لمونځ لنډوي، ځکه چې هلته زه به پوهېږم چې د امام څه وایي. موږ به د هغه ایتونو سره جړلې کوم ایتونه چې د عذاب خبره کوي، د الله د عظمت بیانوي، الله شان پکې بیانېږي، د آخرت سختي پکې بیانېږي، موږ به د هغه ایتونو سره د الله نه غوښتنه کوله، امیدونه به هم ډېرېدی په کومو ایتونو کې چې د جنت باس راځي، د الله د رحمت باس راځي. دا به هله کېدی چې کله موږ د الله په کلام باندې پوهېدی. اهدنا الصراط المستقیم دا خو موږ ډېر په اسانه ووایو چې الله موږ ته وښایه لاره نیغه، وی اخوة لاره نیغه څه ده چې د موږ ته یې د الله نه غواړو. اهدنا وښایه موږ ته، هدایت ښودنې ته وایي په لغت کې، هدایت په عربۍ کې ښودنې ته وایي. د هدایت دوه قسمه دی، دلته ته د الله نه دوه قسمه هدایت غواړي، دا خبره یاده که. یو هغه دا دی، نو تاسو به انشاءالله که زما عام درسونه نور اورئ کوم چې زه هلته سعودي عرب کې کوم، نو تاسو به په اکثرو مسلو باندې پوهه انشاءالله. اهدنا الصراط المستقیم کې ته دوه قسمه هدایت د الله نه غواړي، دوه قسمه هدایت، ځکه چې هدایت دوه قسمه دي. یو هغه هدایت دی چې هغې ته هدایت التوجیه والارشاد ویلی کېږي. یو چاته لار ښوه، یو چاته لار ښوه،
اوس به سړی ماته وایي چې خبره داسې اوږده کړه. یو چا ته لار خو دغه هدایت دی او دغه یو قسم دی، نو بل پکې څه شی دی؟ خو لار دې ورته وښوه او موږ هم الله ته دا وایو چې الله ماته لار وښایه. زه تاسو ته یو ډېره فایدهمنه خبره بیانوم، دا په توجه واورئ. یو هدایت دی چې الله ماته لار وښایه، هدایت توجیه ولري شرط، او دا هدایت د الله په لاس کې دی او دا هدایت د مخلوق سره نشته. لکه انبیا الله را لېږلي دي دپاره چې خلکو ته لار وښایي، علما لېږلي دي دپاره دي چې خلکو ته لار وښایي. زه چې دلته ناست یم تاسو ته بیان کوم، دا هم دې دپاره تاسو ته لار وښایي. دویم هغه هدایت دی، هدایت التوفیق هغې ته ویلی کېږي چې دا سړی بیا د نیغې لارې ته راوړي، دا بل هدایت دی. موږ دلته د الله نه دوه سواله کوو چې هغه دې ظاهره کې یو سوال، او که تفصیل له لاړ شي موږ د الله نه دوه سواله کوو دلته. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ماته لار وښایه نیغه. ښه سوال چې الله لار نیغه وښوه، نو دې بل هدایت ته څه ضرورت دی؟ خو دغه کافي دی که نه؟ نه، ډېرو خلکو ته نیغه لار ښه معلومه ده، خو په دې نیغه لار روانېږي نه. خو ته پته ده چې دغه کار چې کوم دی دا فلانې دا دینداري ده، دا موږ ته الله ویلی دی، دا موږ ته د الله رسول ښوولی دی، خو کوي نه. دې ته اوس نیغه لار معلومه ده. ښه، او ډېر خلک داسې دي چې هغوی ته کږه لار معلومه ده، چې کومه کږه ده او د هدایت نه او د نیغې لارې نه اورېدلې ده، هم په دغه کږه باندې په خپله روان دی. زموږ د بل هدایت ته ضرورت دی. یا الله ماته وښایه لاره نیغه، او ما له طاقت او توفیق راکړه چې په دې نیغه لار روان شم. نو په اهدنا الصراط المستقیم کې موږ د الله نه دوه سواله کوو. هغه دا چې یا الله ماته نیغه لار وښایه، او په دې نیغه لار باندې بیا ما له د عمل کولو توفیق راکړه. که مشهور دعا ده، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. یا الله موږ ته حق حق وښایه، او بیا د حق د تابعدارۍ توفیق راکړه. دکه دوه خبرې شوې که یا الله ما ته حق حق وښایه. کله سړي ته حق نه ښکاري، کله سړي ته حق باطل ښکاري، او کله ورته باطل حق ښکاري. دا ټول په غلطۍ دي. وایي نه، یا الله ما ته دا حق حق وښایه، بیا خبره په دې بندېږي نه، او بیا ما له د دې حق د تابعدارۍ کولو توفیق راکړه. اهدنا الصراط المستقیم کې چې کوم هدایت موږ د الله نه غواړو، هغه موږ د دوه قسمه هدایت د الله نه غواړو. یا الله ماته لاره نیغه وښایه، او دویمه څه؟ زه غواړم تاسو هم څه جواب راکړئ. توفیق راکړه. زه چې هلته کوم درسونه کوم، او زمونږ چې کوم هلته شاګردان دي، الله یې د هغوی حفاظت وکړي، زه د اوس سره داسې عادت شوی مونږ همیشه د سوال جواب کوو. چې د ملګري تکړی تپوس کوم منځ کې پوه جواب راکوي. تاسو په بیانونو کې اورېدلي مې اورېدلي به هم. دا چې کله سړی دیني مجالسو کې کښېني، د خبرو سره عادت شي. دیني مجالسو کې چې نه کښېني که نه، او په دې سټیج باندې سړی ودرې ورته وایي چې صرف دغه خبرو کې چې نن به دا پروګرام وي او نن به بیان وي. که ته دا خبره وکړه بیا ما ته ووایه، او که وکړم نو دومره بد حال به وي، او رپېږي به، او ساه به یې رامات شي، او خولې به پرې روانې شي. ولې؟ ځکه چې ده چېرته داسې مجالسو کې خبره کړې نه ده. نو په دیني مجالسو کې برخه الی په هغه خبرو کې چې هغه تا ته معلوم وي. نو موږ د الله نه سوال کوو چې یا الله ما ته نیغه لار وښایه، او ما په دې نیغه لار باندې روان کا. ښه، اوس راځو دې الصراط المستقیم څه ته وایي، نیغه لار څه ته وایي. خو دا ته یو فایده ذکر کوم، ځان سره یاده کړئ. په عربۍ کې الصراط نه دی، الصراط یو په عربۍ کې الطریق، یو صراط دی. الصراط د دې یو څو صفات دي په عربۍ کې، د دې لارې یو څو صفات دي. یو دا چې دا لار نیغه وي. الصراط په عربۍ کې هغه لارې ته وایي چې هغه څه هغه نیغه وي، او طریق چې ورته وایي که نه، دا کیدای شي کوږ ووږي، خو الصراط هغه لارې ته وایي چې دا نیغه وي بلکل. دویم، الصراط هغه لارې ته وایي چې هغه ته مختصر خپل مقصد ته رسوي. دویم صفت په الصراط کې دی. دریم صفت په الصراط کې دی چې دا ډېره پراخه وي. اوس دا یاده کړه، الصراط المستقیم یا الله موږ ته وښایه نیغه لار، یعنې هغه نیغه لار چې کومه الله ته رسېدلې ده. دا ګډ تعریف دی. اوس ګوره د درې خبرو راځو چې دا دلته شته که نشته. الصراط نیغه لار،
دې کې خو شک نشي چې کومه لار الله ته ځي هغه نیغه ده او مختصر ده. الله ته د رسېدو لنډه لار هغه دغه لار ده کومه چې د الله ده، کومه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ده، کومه چې د قرآن او حدیث. مختصر څنګه ده؟ په دې حساب ذهن مو دې خبرې ته وستلی او که نه نیغه لار مختصري، نیغه لار صحیح مختصري. څنګه؟ کومه لار چې کږه وږئ که نه دا سړي نه ټایم ډېر لري. کږه وږه لار یو طرف ته تاوېږي او بل طرف ته تاوېږي، دا د سړي نه ډېر زیات ټایم لري. نیغه لار د سړي نه ټایم نه لري. دا کومه لار چې الله ته رسېدلی که دا نیغه لار ده. بس تا رسئ زر دی الله ته رسئ او شر باقي کې دا رسته په دې لار پاتې شي. واضح دا لار پراخه ده. الصراط کې یو صفت دی چې دا لار به پراخه، دا لار پراخه ده. کومه لار چې الله ته رسېدلې او ډېره پراخه ده، ډېر پې الله ته رسېدلي دي او ډېر پې روان دي او ډېر به پې رواني. دومره پراخه لار ده. دا د غریب دپاره هم ده، د مالداره دپاره هم ده، دا د تور دپاره هم ده، د سپین دپاره هم ده، دا د زنانه دپاره هم ده او دا د نارینه دپاره هم ده، دا د عربي دپاره هم ده، دا د عجمي دپاره هم ده، دا د زورور دپاره هم ده، دا د کمزوري دپاره هم ده، د ټولو دپاره ده. دا لار پراخه ده. دا مې چې یو فایده تاسو ته ذکر کړه چې الصراط او طریق کې څه فرق دی. یا الله ماته وښایه لاره نیغه. نیغه لار بعض مفسرین یو څه وایي، بعض بل څه وایي، بعض بل څه وایي، بعض بل څه وایي. دا ټولې خبرې چې راځي مکې یو معنی ده. وایي نیغه لار د قرآن لار، بعض داسې وایي. بعض وایي نیغه لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو لار او دغه لار. بعض وایي نیغه لار د الله لار. بعض وایي نیغه لار اسلام دی. بعض وایي نیغه لار قرآن او حدیث. خو دا ټولې خبرې چې راځي مکې خو یو خبره شوه که نه. نیغه لار الله په قرآن کې وایي وان هذا صراطي مستقیما، او یقینا دا لار زما لار الله وایي نیغه لار ده، فاتبعوه په دې پسې روان شئ.